ملګرو په بلوچستان کې دغه بده واقعه چې د شیتل او د زرک د غیرت په نوم وجنه شوې ده. د پښتو یو دوه ټپې دي چې ما ابۍ دادا ته وایه پښتو مو سر کړه زه مو خاورې ایرې کړمه او پردي کورونه دوزخونه نادانې جونه پکې عمر تېروینه. یو دلیل یو ملګري بار بار وی چې کوم خلک یې مذمت کوي نو که په هغو په خپله دا راشي او پیغور ورته وشي د هغې د خپل کور نه خور یا لور وتښتي نو هغې به ولې داسې عمل نه کوي. دا ملګری بالکل ټیک وایي. په یو قبایلي پدرسري ټولنه کې یو کس انفرادي رویه بدلون ډېره زیاته ګرانه ده. قبایلیت مطلب دا نه چې څه پخوانۍ قبایلي سیمې یادوم. اکثر ملګري بیا په دغه کنټکسټ کې اخلي. موږ ټول قبایلي غوندې مخلوق یو، متمدن ژوند موږ کوو نه، په آیسولیشن کې خپله فیصله نه کوو. یعنې که د غیرت او د ګناه په نوم باندې مثال خبره کوم مرګي دا نارواکي نه وي، پدرسري نظام نه وي، د شاته د یو اوږد ارتقایي تاریخ تسلسل هغه منفي نتیجې نه وي، نو بیا خو زما او ستا په ټولنه کې زه دا نه یم چې هغه دې ووژل شي، خو هلکان څه نه کوي، سړي څه نه کوي. سړي پرېږده، زه دا بینګ مفعول انسانان یعنی زه دا تور نه لګوم او نه ما لیدلي دي، خو سبسټنشل ایویډنسز شواهد چې کوم دي هغه دې طرف ته اشاره کوي چې په دې ټولنه کې د 14-17 کالو 20 کالو ماشومه هلک هغه سره د 6 لکو روپو موبایل یې پلار یې ما غوندې مزدور کاري، موټر سایکل یې ښه ګاډي ماړي، پلار ته دا تپوس نه کوي. زه او ته چې پوهېږو نو ولې دا پلار ورور یې نه پوهېږي، خو نه دغلته دغه غیرت نه راځي. زه دا نه یم چې دغلته دې ګنې مرګ وشي، خو نظر دې وساتل شي. او که د غیرت دا پیماني، خو نه دا پدرسري نرواکي ده چې هلته بیا دغه غیرت نه، حالانکې په شرعي لحاظ سره یا انساني فطرت په حساب سره چې کله خبره کوو نو دغه کار بیا لا زیات قبیح ګڼل کېږي. خو مګر موږ پوهېږو چې دغه کس له اکثر بیا کور کې واده وکړي وي پرېږده چې ټیک شي، او اکثر د واده سره ټیک هم چې خو د پردۍ ښځې ژوند برباد کړي. ټیک دا شي چې دغه کار نه واوړي، یا کوم کار چې دلته په ټولنه کې بد ګڼلی کېږي، ځکه چې بل طرف ته ورسره غیرت وتړلی شي د ښځې، نو ځکه چې ښځې هم ده لکه دا کار کوي. لکه دا تاسو سوچ کوئ په دې ټول کنټکسټ باندې ځان پوه کوئ. زه بالکل څه تور نه لګوم په ټولنه، خو دا زموږ د ټولنې موږ چونکې د دې ټولنې حصه یو، موږ ته پته ده چې دا چلونه کېږي، او ون وی ادر وی موږ 99% خلک په دې کې ون وی ادر وی انوالو هم یو، او فرست هینډ ایکسپیرینس مو هم وي. دغه څوک نه وایي یا یې بهر ته اړئ یا ورله واده کوي، ځکه پوهېږي چې دا نر دی، دا سړی دی، حالانکې د ده لپاره خو ډېره ده شرم خبره. په یو روایتي پیمانو کې د خبره کوم، یا د یعنې د قبایلي پیمانو کې د خبره کوم، خو نه چونکې دې پیسې ګټلی شي، دې سبا له په دوبۍ سعودي کې یا په مزدورۍ کې یا په سبق کې، ګنې دیز تھنګز آر ویری کامن اراؤنډ اس. دا زموږ ګیر چاپېره ډېرې عامې خبرې دي، یا خاص کر په دې دور کې د جسم نمایش، یعنی باقاعده میننګفل سیکشولی میننګفل نمایش هلکان کوي. یو نو مخې پته نه لګي. زه ګوره دا نه وایم چې دا خلک خدای مکه ووژلی شي، زه صرف د دې ټولنې دغه ګراس منافقت یا دغه ډېر هغه ژور چې کوم په دې کې مونږ کې هغه د ښکلی منافقت دی یا د نرواکۍ هغه پهلو تاسو سره مخامخ کړو. او ځکه میاندې خلک وایي که نه یو مور ده وایي هغه په خپل صنف یا د خپل جنډر یا د خپل ځان په شانې په ښځه پیدا وخت باندې خفه کېږي، هغې ته پته وي چې دلته ښځه کېدل یا د ښځې په طور ژوند کول څومره ګران عمل دی. هغه خلک چې دا وایي چې که په تا راشي نو او شاید زه هم داسې بهیو کوم، د هغې وجه دا چې زه په یو آیسولیشن کې کله هم ژوند نه کوم. زه یو ټولنه ده، زما کنزل د خور مور نه تاویږي. زه چې کله څوک دباوه هم د دیوال سره لګوم نو هغه د پیغور د خور لور کوم. څوک چې ما دباوهي نو ما ته د خور لور پیغور کنزل کوي. زمونږ کنزل په دې بنیاد جوړ نو زه به څنګه بیا په آیسولیشن کې د دې قبایلي نظام نه یا په درسري ټولنې نه په آیسولیشن کې، یعنې په علاحدګۍ کې یا ځان له به ځان بدل کړم. که زما لور داسې وکړي نو زه به څنګه ډیفرنټلی بهیو کړم؟ آی کانټ. ځکه چې زمونږ ټول کنزل زمونږ د سیکشول غیرت او بې غیرتۍ پیمانې هم موږ د ښځو سره تړلي، او بیا دومره نران یو چې که ښځو چېرته خویاندو د وروڼو وژل شروع کړه نو اول زه خو خپله ویم چې بیخي ما به 25 کاله مخکې
قصه ختم وه د شواهدو په بنیاد شهادتونو نو سبستانشل ایویډنسز یا د صوت ویلې شو واقعیتي شواهدو په بنیاد ګرځوم فانتسیز مو هم وي او اټمپټس مو هم وي او یعنی خو نن نشل کاله مخکې شاید زه د دنیا نه تللی خو چونکې نر پیسې ګټي نو بس نرواکي ده د ده په اختیار کې وراثت راځي د ده په اختیار کې اقتدار راځي د ده په اختیار کې ووټ راځي د ده په اختیار کې جرګې مرکې راځي د ده موږ بیا دغه ټول خلک چې څوک ون وی ګناهګار دی او که څوک ادر وی ګناهګار دی که څوک ون وی بې غیرته دی او که څوک ادر وی بې غیرته دی موږ ټولو کې دا شی شته خو دلته ډېر کم بیا یو ملګري دا هم ولیکل چې هغه هلک اوس مړ شو هغه خلک ولې نه یادوي معامله داره چې هغه هم دې سره تړلې معامله وه د دې ښځې د دې وجود سره تړلې معامله وه یعنې دغه چې 19 کسه ولاړو په دې کې به څوک چا به یعنې زه د خپلې هسې د دې وخت د زمانې حساب کتاب سره ویم یا زموږ د کلتورونو په حساب سره ویم اپوزیټس جنډر سره سیکس کوشش به چا نه کړی یا دا چې په دې کې به 80% سوډومي یا څه ورته ویلی شو په مهذبه ژبه کې هم جنس پرستي یا هم جنس پرستي نه پیډوفیل دغه د ماشومانو کار هغه به کم از کم 50% خدای مې نه غلطوي باندې ایمان زیان دی خو چونکې زه د دې غیر چاپېره د خپلې ټولنې د خپل ځان په حساب تاسو ته ویلم چې چا به د بچهبازۍ سوچ نه یې کړی ماشومانو ساتلو یا ټیمپ یا څه یا څه مګر هغې واده کړی و نکاح یې کړې وه او د دغې خور نه هم دا تپوس پکار دی چې هغه خلکو ته وایي چې تا ته صرف د ګولۍ د ویشتو اجازت شته خور نو دلته ستا نه تپوس ستا د ژوند چا کړی دی که ستا اجازت ته د خلکو ضرورت دی بیا به داسې واقعات نه کوي که ستا اجازت ته ستا رایې ستا خبره ستا سوال ستا زاري ستا بهرحال په یو بادرۍ سره د مرګ او الله تعالی دا چې فلاسفیز باندې کله خبره کېږي نو لیمن نه خو لکه ځینې د میډل انټلیکټ خلک دا وایي چې ښه ده په یو ټولنه کې د خدای د آخرت د تصور د یو حتمي انصاف تصور څه ناڅه سړي ته لږ ډېر سکون ورکوي ها دا بیا ریاست او قانوني ادارو له نیګیټیو ایج هم ورکوي هغې بیا وایي زه خو زم بیم زه الله به انصاف وکړي او کوي به دې کې شک نشته خو دلته چې موږ د نظم د ریاست ساتو ټیکس ورکوو په یو ټولنه کې پابند ژوند ته مو ځان تړلی نو پکار ده چې ریاست هم دا معاملې د جرم معاملې د ګناه نه د جرم معاملې ډفر نه کړي شاته چې بس هلته به انصاف کېږي هلته به کېږي خو دا زما شخصي ایمان او عقیده ده دا ته دغه خلکو زموږ د ټولنې د 98% خلکو شخصي په دې کې څوک په مسلمانۍ باور کوي څوک په عیسایت باور کوي څوک په هندومت باور کوي څوک په دې دنیا کې په جنم باندې یا څوک په بودیسټ غوندې په یو داسې فلاسفي چې هغه به خالص مذهبي نه وي په هغه نظریاتو به یقین کوي نو بیا دلته د ټولو دپاره د انصاف او د قضا نظام پکار دی دا ما چې کومې خبرې د دې نرانو سره د غیرت او بې غیرتۍ بالکل کلم دا مطلب دا دی چې ګنې دغه د قضا او د عدالت سره ګنې یا دې ووژلی شي یا دې وټکولی شي یا دې ورته سپک بهرحال ټولنیز خپل معیارونه یي زه صرف دا وایم چې تاسو ته د خپل منافقت ذاتي خبره کوم دا تاسو ته در مخامخ کوم نور هېڅ مطلب د دې نشته کله هم دا تپوس کته کې د زنانه او په هغې باندې خلک نظر ساتي ځکه چې دی ملکیت ګرځولی دی نو دا ځوان هم بیا ستا ذمواري ده دغه هم د ټولنې یو ډېر لوی بېګاړ دی زه نه یم چې مړی که ووایي د ځوړند دی که سلګۍ ورته وکړه خو لږ بیا د خپل دورنګه غوندې ټولنه او د خپل دورنګیز غوندې فطرت او دا دومره د مفاداتو په بنیاد او د میټیریلز په بنیاد دا د میټیریلز په بنیاد ولاړ دی کوم ښځې چې لږ ډېر بیا د ګټې وټې قابلې شکر دی نو هغې ته بیا لږې نسبتا ازادیانې او دا پوهېږو چې میټیریل ډایلیکټس دا څنګه بیهیو کوي په دې ټولنه کې او کومه ښځه چې د ډالر سره تړلي د پیسې سره تړلي د ښه نظام سره تړلي نو هاو وی ویلکم هار موږ یې څنګه ویلکم کوو خیر په دې خبرو زما خو ډېرې عاجزانه خبرې دي که چا لږ ډېر په ګریوان کې البته کنځل منځل نه ډډه وکړئ زه هم د دې ټولنې حصې یم او ته هم د دې ټولنې حصې
که داسې حالت راځي شاید ما او تا هم داسې کېږي.